الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران مینوالو، زیم بلال حمزه خشکیوال او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. کتونکو پنننه ویډیو کې به موږ داس دکړه کو چې موږ به 3D لیکل په موبایل باندې څنګه کوو. تاسو ته مخامخ کاری دغه رنګ لیکل به موږ په موبایل باندې څنګه کوو چې زبردست امخکاری او لیکل 3D وي. 3D لیکل هاي ته وایي چې دوا درې سایډونه د لیکلو مونږ ته ښکاري. نو مینوالو راځئ شروع کوو مونږ سره اوسئ. جرار ټیکنیکل. ګرانو کتونکو، د دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ د پلی سټور نه چې نوم یې دی پوتو جی، یعنی پوتو جی. اصل کې دا اپلیکیشن دی د فارسی په لینګویج کې ډیزاین شوی دی او غالبا ایران والا جوړ کړی دی. نو د دې لپاره د نوم یې دی پوتو جی، او اصل کې انګلیش کې نوم چې دی نو هغه پوتو جی نوم دی. کتونکو دا ماستا په مخ کې رنګ کو په نیو پروجیکټ باندې کلیک کو دی. خو تاسو ګورئ بر لیکلی دی نیو پروجیکټ، په دې باندې مې کلیک کو. د دې نه بعد زه پکې لیکلو کوم اډ ټیکسټ لیکل به زه سو کوم جرار ټیکنیکل. کتونکو ضرور سبسکرایب کې جرار ټیکنیکل. تاسو بده کې پاتایید باندې کلیک کې مطلب اوکے. په پارسی باندې غوښنه پویګم، خو بیا هم سنا سره ته پته ده چې د دې مطلب به اوکے وی غالبا. نو لیکل دلته کې راغو دې لیکلو د تاسو ډیزاینینګ بدلول شي، مختلف ډیزاینینګ په دې کې شته. ډیر زیات لګنا ډیر زیات لیکل ډیزاینینګ په دې کې موجود دی. نو په دې وجه سمپل شانته ولګوم چې لک صحیح ښکاري او کار هم ضرور شي. بس دا بالکل صحیح دی. اوس به دې لیکل لږه سایز چې دی نو هغه برابر غټ کما چې سنا څخه موږ ته ښکاري کنه چې سلیکل شوی دی. اوس به دې لږه ورکما کلر مختلف کلر دی لور کړی دي شي. زبا ټیکسچر باندې کلیک کما او دل چې کم دا کلر دی دا بولور کم. دا عام پکچر وی خو هغه په لیکلو کې راوغشتي شي. صحیح شو. دا مې ورکو. د دینه بعد چې کم آوټ سایډ دی لیکلو هغه له بام کلر ورکما او سن کلر ورکما. بلیک ارث کلر تاسو ورکولی شي هغه مې ورکړو. د دینه بعد چې کم دی نو زه بس دا لیکل بالکل داسې صحیح دي. اوس بعد ته سټیکر چې کم دی نو هغه انټر کما هغه وتا هغه په ولګوم. دې ته وګوره پړمبي پیج باندې دی کې راځي د سوشل میډیا والا کوم آیکن وی هغه راځي. دا رنګه پدویم کې هم دغه آیکن راځي. سونه چې سوشل میډیا دي ګوګل پلس ته، فیسبوک ته، که هغه ټویټر دی یا واتس اپ دی نو دغه پکې راځي. زه په دې باندې داسې پلاور لګوم، ګلونه به لګوم چې لګونته ښایسته ښکاري. ټیک ده. اوس به دا سایز چې کوم دی په دې به کلیک کې او دا لیک دا چې کوم ګلونه دی دا به غټ کې دی. خو ګور تاسو مخامخ تاسو تخکاری. د دینه بعد به زه دغه د ګول والا سټیکر بلم انټر کما د سده پاره چې ډیزاینینګ له برابر راشي. کم یو غالبا دا یو دیکھو تاسو ګورئ دا به زه روټیټ کم، مطلب په 180 انګل کې به روټیټ کم او دله بم سایز غټ کما چې ډیزاینینګ برابر راشي. هغران کتونکو دا خو بالکل صحیح ولګیدو. خود دې لیکل د پر لازمی دا دی چې تاسو سره ټیلیګرام موجود وي، تاسو په موبایل کې ټیلیګرام وي او تاسو د موبایل ډیټا آن کړی وي. دغه د پر ډیر لازمی دی. نو مینوالو دا خو بالکل تیار شو. اوس بتاسو د 3D ډیزاین کول لپاره بتاسو په دې درې ټکو باندې کلیک کې او د دې نه بعد بتاسو کنورټ ټو 3D باندې کلیک کې او دې باندې کلیک کې نو بیا په دې کلیک کې چې سدي او کله چې دا کلیک کې نو دې کې بتاسو ته خو چې دا تاسو کوم ډیزاین ته اړوي. دیکھو تاسو ګورئ ټیلیګرام مې زکه ات کوس بتاسو خپل پته لګي چې ټیلیګرام د سره پر لازمي دی. زه په فلحال په دې باندې کلیک ما نو هم ناراضي مطلب هم ناراضي خو بس په دې مې کلیک کوم. ولی پارسی لیکل شوی دا
او پارسی هم موږ نه راځي نو چې پدې مې کله کلیک کو نو دی به تاسو ته ویډیو پلی کی نیټ لازمی د دې لپاره ضروری دي چې نیټ تاسو سره وی او ډیټا مو آن کړی وي کله چې دا ویډیو پلی شي اشتهار دی کې به یو قسم میوزیک هم لګیدلی وي دغه میوزیک او دا چې کله 100% تورسي دی خو تاسو ګډ تا ګورئ نو دا به ال تاسو لپاره کلوز به کې او بیا به تاسو بل آپشن درکې آپشن به تاسو درکې چې تاسو پکې ټیلیګرام نوم ولیکئ چې تاسو کله نوم ولیکئ نو هغه به د دې ټیلیګرام ته سند شي هغه پکچر او تاسو به بیا د هغه ټیلیګرام چینل نه کوم چې د دې اپلیکیشن والا خپل چینل دی د هغه نه بیا تاسو ډاونلوډ کې دا به د دې خپل چینل ته سند شي په ټیلیګرام کې او بیا به تاسو د هغه ټیلیګرام نه ډاونلوډ کې نو ټیلیګرام تاسو بده کې په دې کراس نشان باندې کلیک کې دا به کلوز کې او دې کې به بیا په دې سر ته باندې کلیک کې چې سدي دې کې به تاسو نوم ورکې انوم چې تاسو ارس ورکوي ما دا نوم ورکو او په تایید باندې کلیک کو تایید مطلب او کې وی یا به سبمیټ وی یا به ایکسپټ وی ارس وی کنه هم ته معلومات نشته دي په دې می کلیک کو دا اوس زما ټیلیګرام ته لړو ما ټیلیګرام کوم آی ډی دا هغه ته لړو او دا به تاسو دا به بیا دا هغه ځای نه ډاونلوډ کوم دې کې لیکلو هاو سند سکسسفلی نو دا سند شو زما ټیلیګرام ته سند شو او د دې چې کوم واتس اپ ته سوري اپلیکیشن دی نو د دې چینل ته لاړو اوس ما نمبر کو دی کې به مخامخ تاسو تخکاری لوډینګ ځکه کوي چې ما ټیلیګرام دا د ګوره بر راغو چې ما سنوم ورکو هغه دلته کې راغو ټیلیګرام ته خو چون کې ټیلیګرام کار ځکه نه کوي چې ما سوري زبې خامخا ان کوما چې تاسو ته مخامخ زب وی پی ان ان کوم زمون پاکستان کې ټیلیګرام اصل کې بند دی نو د پاره موږ وی پی ان زنمیټ چې کوم دین هغه استعمالو نو زه چې کله دا کولو کوما دارن کوم د دې لپاره بلک شانت انتظار کنټینیو باندې کلیک شو بیا کنیکټ کله چې دا کنیکټ شي نو زه بلار شم ټیلیګرام ته زه خپل پکچر ډاونلوډ کوم چې ما جوړ کو تاسو به خپل وینئ چې څنګه جوړ شو خو لږ شانت انتظار د دې لپاره چې دا کنیکټینګ کیږي هغه زمونږ هغه نوټیفیکیشن راغلو چې تاسو پکچر زمونږ چینل ته راو رسیدو او دا هغه ځنه ډاونلوډ کې جدي آی کنیکټ شو زبوس بیک شم د دینا او ټیلیګرام ته بلار شم ټیلیګرام کې به زمونږ دته ګوره غافه چې کما ور کړې نو هغه زمونږ پکچر چې دی هغه د تاسو ته شو کوم دیخوا که تاسو ته ګورئ موږ سلی کلیو جرار ټیکنیکل هم هغه جرار ټیکنیکل دلته کې راغو او 3D لیکل وشو لاندې کم فلاور ګلونه دي هغه هم 3D ته وړي د برام او دا جرار ټیکنیکل زبردست تصویر تیار شو که تاسو ځان له د واتس اپ پروفایل لپاره پکچر تیاروي یا د فیسبوک پروفایل لپاره تیاروي نو بالکل تاسو په دې باندې زبردست طریقې سره تیارول شي کدی خو موږ برل وګورو دا په نمبر راغتای ارسو په تیاری او د تخپل راځي دی باندې کلیکم دا د بل چا تصویر دی چې لاندې وته لیکلي دی حمید الله نو هغه هم تصویر تیار کړی دی غوته ګوره حمید الله خادم نو دا بټول دی ترازی او تاسو به بیا خپل د دین ډاونلوډ کوي تاسو چې سنم ورکړی وي د تا ګوره کوم د بل چا تصویر ام کتی شو ځکه چې دا د خپل برا ګوره نوم د دې پوتو جی موقع په لیکلي کسې لیکلي دي چې د خپل چینل دی د هو ګوره سونه زبردست ډیزاینینګ چا کړی هر چا چې کړی دی خو
مزیدار ډیزاینینګ کړی دی خو ګوره خو زبردست نو دغه رنګ تاسو په دې باندې دا چې څومره برزه دومره دا لیکل شوی دی او ارچا خپل ډیزاینینګ کړی دی چې څومره تاسو کته شنو ګوره خپل لیکل په وکړي که تاسو په ټلګرام کې سرچ کې پوتو جی نو دا به تاسو سره جاین کولیوم شي د خو ګوره وتا او واپس ځان لړکول شي نو د دې لپاره به ویډیو به دغه وی شارټ به کو نو سمپل اسانه طریقه دا چې چاته بیا هم څه پرابلم نه تاسو کمنټس کول شي او زمونږ چینل سبسکرایب کې کو ویډیو مخ خوښوي نو بهشکه لایک کو ویډیو مو نوی خوښوي نو ډیس لایک بٹن باندې کلیک کې او زمونږ چینل چې دینو هغه ضرور سبسکرایب کې ټیک دو جی او زبدرنا اوس در روان ویډیو پر اجازه غواړم د الله پامان